د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه دا دی چې یو سړی د رسول الله وسلم قبر له ورشي او هلته په رسول وسلم باندې سلام او درود ووایي آیا دا درود او سلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوري او دا سړی ییني او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. رسول صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی خو هغه د برزخ ژوند دی. هغه نعمتونه ورته میلاویږي کوم چې الله سبحانه تعالی ورکوي په برزخ کې د هغه اعمالو د لاسه کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي هغه غټ اعمال. خو د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند په قبر کې دننه داسې نه دی لکه څنګه چې د دنیا ژوند دی د غوږ کولاو کوي، او نه داسې ژوند دی لکه څنګه چې د آخرت ژوند دی. یو ژوند د دنیا دی، بل ژوند د آخرت دی، په منځ کې ژوند د برزخ دی. د برزخ دا ژوند چې دی دا نه د دنیا د ژوند په شان دی او نه د آخرت د ژوند په شان دی. د دې ژوند پوره تفصیلات او هغه هر څه چاته معلوم دي، الله سبحانه وتعالی ته معلوم دي. موږ د هغې په باره کې دومره خبرې کوو څومره چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودي. باقي رسول صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی، وفات شوی دی، د دنیا نه تللی. په قرآن کې الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. پیغمبر ستا نه مخکې چې څومره انسان راغلي یو سړی موږ نه دی پاتې کړی د همیشه لپاره، نو که ته مړ شي نو ولې دوی به پاتې کېږي؟ نو که ته مړ شي ای څه مطلب دی؟ دغه شان بل ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي کل من علیها فان. څوک چې دی فنا کېږي، په دې څوک کې رسول صلی الله علیه وسلم دننه راغی. دغه شان انک میت و انهم میتون، پیغمبر ته به مري دوی به مري. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل. که چېرته پیغمبر مړ شي یا ووژلی شي دا الله دا خبره کوي، چا چې پیدا کړی هغه دا خبره کوي. اوس یو سړی که د الله نه مخکې ځي وایي جدا مسله ده. بله دا چې صحابه کرامو رسول صلی الله علیه وسلم له غسل ورکړی، کفنې وله ورکړی، په هغه باندې جنازه کړې ده، بیا ښخ کړی. د ژوندي سره څوک دا کار کوي؟ بلکې د صحابه کرامو دا عقیده وی چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، په قبر کې داسې ژوند دی لکه څنګه چې دنیا ده، به دا کارونه نه کوله. دغه شان کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو، فاطمه رضی الله عنها په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې لاړه او ورته یې مال زما د پلار میراث راکړه. میراث هغه څنګه غواړي؟ خو د هغې د عقیدې ده که زما پلار مړ شوی دی، او که د هغې د عقیده چې پلار ژوندی دی نو بیا میراث څه شي غواړي؟ بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه کړی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې پیغمبران په میراث کې د دین او د علم نه علاوه نور څه نه پرېږده، د عامو مسلمانانو دپاره یې کسب پاتې شو. دغه شان چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو صحابه کرام د هغه وخت په رسول صلی الله علیه وسلم نو ښخ کړی چې څو پورې خلیفه نه وټاکلی. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی نو دوی خلیفه داسې ټاکي، د هغو د عقیده دی چې رسول صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی. دغه شان د عثمان رضی الله عنه د دور نه واله او بیا د فتنې شروع شوې، د فتنو له دروازې سټارټې شو. په یو ځای کې د صحابه کرام د رسول صلی الله علیه وسلم قبر نه راغلي چې د ده نه مشوره واخلو، د ده نه تپوس وکړو، ده ته خپله مسله بیان کړو چې په دې فتنو کې موږ څه وکړو. نه دي راغلي، خو د هغو د عقیده ده که چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه وفات شوی. په دې باندې دلایل به ډېر زیات دي، که موږ پکې ورننوتو نو خبره به رانه ډېره اوږده شي. حاصل دا شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم بدن په دغه قبر کې پروت دی، روح یې په علیین کې ده، او د رسول صلی الله علیه وسلم په برزخ کې ژوند هغه د ټولو انسانانو د ژوند نه ښایسته ژوند وایي، ځکه چې هغه د دې انسانانو سید دی او سردار دی، او د اولنو او د آخرنو سردار دی. په دې باندې زموږ ایمان دی. خو یوازې ګورې په برزخ کې هغه نه دی ژوند دی، د شهیدانو ژوند دي، د نیکان خلک دوی ته هم نعمتونه میلاوي، خو دغه د برزخ ژوند دی. که څوک راته پوښتنه کړي پیغمبر مړ دی که ژوندی دی، نو څه جواب به ورکړې؟ مړ دی. دی په یو ټکي تفصیل وکړه څنګه مړ دی. مړ داسې دی چې دنیا ژوند یې ختم شي، نه زمونږ اوري او نه مونږ ییني. دا کمزوري خبرې دي او منګړت روایت دي چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې د امت ته عمل هغه ته مخامخ کېږي او هغه ییني، او دا ټول هسې بې سنده خبرې. تفصیل بیا دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، مړ دی، ژوند شتي ژوندی دی، خو په برزخ کې ژوندی دی، او هغه ژوند
نه د دنیا د ژوند په شان دی او نه د آخرت د ژوند په شان دی. نو اصل دا دی چې مړي نه اوري. دا مسله ما تاسو ته بار بار بیانه کړې ده او بیا به هم بیانوم ځکه د عقیدې مسله ده. اصل څه دی؟ مړي نه اوري. دا اهمه مسله ده. یو ورځ ما د یو مولوي صاحب سره بحث شروع کړو، زه وایي چې د پلاني ځای نه فارغ یم، پلاني ځای نه. ما ته زموږ په پاکستان کې خو فرقې دومره دي چې په کور کې دننه هم درې څلور فرقو ولا اوسېږي. په یو کور کې دننه پلار یې جدا دین دی او د زوی جدا دی او د نوسي جدا دی او د انګوري جدا دی. نه ما ته څه حیاتۍ که مماتۍ لکه حیاتیان هلته هغه چاته وایي چې هغه وایي چې دا مړي ژوندي دي. داسې ژوندي دي لکه څنګه چې په دنیا کې ژوندي وو، خصوصا رسول الله وسلم. مماتیان هغه ته وایي چې بلکل مړي د سره اوري نه. نو ما ته کوم یې جو هغه ته پته کو څوک چې حیاتیان په دې کې هم راټینګي کوته چې مماتیان په دې کې هم راټینګي وي. دې مسله کې ګوتې نه وم ماته وي دا خو د عقیدې مسله ده. ته مولای ته به سوال څوک راشي ته نه به تپوس کې مړي اوري که نه اوري. په پاکستان کې، افغانستان کې، انډیا، بنګلادیش کې غټه جاخه چې کومه روانه ده هغه د دې خبرو د لاسه روانه دي. قبرونو د ورسونه د درګاهونه دربارونه ټول د دې د لاسه دي چې مړي اوري که نه اوري. خبره په دې ځای ختمېږي. او ته زه به ګوتې نه وم بیا چې یو څو خبرې وکړې بیا ما ته ووایي په اخره کې وایي که اوري او که نه اوري زموږ پکې څه کار دی. خو جواب یې ما لرانه کړو چې اوري که نه اوري. ته پته چې هر طرف ته زه پوساوېږم د علم ورسره نه و. نو دا بنیادي مسله ده. مړي اصل دا دی چې نه اوري. وما انت بمسمع من في القبور. پیغمبر په دې قبرونو کې چې څوک دي نشي اورولی. بیا به استثناء کې مګر کوم ځای کې چې شریعت ویلي دي چې اوري هلته اوري. نو زموږ په ملک کې چې کوم دي هغه د حد نه اوري یا کمیږي. حیاتیان څه وایي مړي همیشه اوري. دغه اصل خلاف دی. مماتیان راپاسېږي په دوی رد کوو چې ستاسو عقیده خرابه ده. نو د هغه حدیثونو نه انکار وکړو په کوم کې چې دا دي چې مړي په دې وخت کې اوري هغې پسې پرېښودو. نو دغه تاسو هم زیاتی وکړو. اوس دا حدیث دی چې مړی ښخ کړی شي نو د ژوندي چې د کله روان شي دی د هغوی د قدمونو اواز اوري. د صحیح بخاري حدیث دی. او ما پخپله د یو مولا سره بحث کوم مماتی و ما د دې څه مطلب دی د دې مطلب ته نه رسېدلی. ما زه خو چې به کوم رسېدلم خو دغه ده نه واضح ترجمه یې دا ده. وی نه د دې مطلب دا دی چې یعنې دا ملایکو له دومره زر راشي دومره زر د منکر او نکیر چې لا د ژوندي د دغه ځای نه وتي هم نه وي. اوس دا ګوره حدیث ټول تاو راتاو کو مات راماتې کو خو چې د مولوي صاحب او د امیر صاحب د خبرې چې د خلاف ورزي ونه شي. نو الحمدلله چې الله موږ ته د سلفیت دا منهج او عقیده را نصیب کړې ده. کوم ځای کې قرآن او حدیث خبر راشي بس هغه شان یې منو څنګه چې الله ویلي څنګه چې پیغمبر او څنګه چې صحابه کرام ویلي. رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې په قرآن او حدیث کې دا مسله نه ده ثابته چې هغه ډایرک ستا د سلام او ستا د درود اوري. پاتې له د لیدو دا خو بلکل نشته. لا په دې کې بعض علما خبرې کوي چې اوري که نه اوري دا سلام ډایرک. خو په دې کې چې څوک بحث کوي نه هغه بلکل د علم نه خالي دی چې اینی که نه اینی. دې بعضو کتابونه لیکلي دي دا پای کې ښه باقاعده آداب دي د مسجد نبوي د زیارت. نو په آدابو کې دا هم لیکلي چې رسول صلی الله ورځي نه د خپو د دې طرفه به ورځي یعنې کوم طرف ته چې د هغه خپې دي د سر د طرفه به ورنه راځي ځکه چې هغه تا ته ګوري نو بیا به سر راړي او دا ټولې خبرې لیکي چې اینی په دې خو سره څه دلیل نشته. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې ځمکه کې داسې ملایک ګرځي چې هغوی د درود او سلام رسوي چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. که رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرک اورېدی نو دې ملایکو ته څه ضرورت دی؟ دې ملایکو دا کار چې لګېدلی دی خو دې دلاسې چې رسول صلی الله علیه وسلم نه اوري ډایرک که نه. دغه شان په حدیث کې دا راځي په سنن ابي داود کې دی رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې چې څوک په ما سلام واچي الله سبحانه وتعالی ما ته روح را واپس کي نو زه هغه سلام جواب ورکړم. په دې کې دوه مسلې دا چې وایي ما ته روح را واپس کي د دې څه ثابته شوه؟ رسول صلی الله علیه وسلم دویمه نه اوري ډایرک اورېدی نو بیا دې کې څنګه وایي چې کله د روح ما ته را واپس شي او ملایک په ځمکه ګرځي او هغوی ما ته د سلام را ورسوي
نو صحیح خبره ده والعلم عند الله چې رسول صلی الله علیه وسلم ډایرک د درود او د سلام دا نه اوري. او په دې کې ته یو فایده ذکر کوم، ناشنا فایده، چې د خپل پلار سره ښه کول غواړي په رسول صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایي. نو په ذهن کې لري چې د پلار سره د خو د رسول صلی الله علیه وسلم درود د دې سره تعلق ته ډېر باریک تعلق ته لري. حدیث کې دا راځي چې کله څوک په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو ملائک چې کله دا درود ویسي نو هغه ته وایي فلان ابن فلان، پلانی د پلانی زوی دا درود ویل. ګوره ستا د پلار تذکره به هلته کېږي. لکه ته دا غواړې چې پلار سره ښه وکړې او د هغه تذکره وشي، دومره اوچت مخلوق په ژبه باندې نو په رسول صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایي. دا ناشنا فایده ځان سره یاد ساتئ چې هلته داسې ویلی کېږي پلانی د پلانی زوی، نو د پلانی زوی د ستا پلار دی، د هغه نوم به اخیستی کېږي. والله اعلم.